د طالبانو لخوا د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه. کابل کې بیا برېښنایي بسونه فعالیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، افغان او چینایي لوري کابل کې د برقي بسونو پر بیا فعالېدو خبرې کړي. په چین کې د افغان سرپرست حکومت سفارتي استازي وړمه ورځ د برقي بسونو د بیا فعالولو لپاره د یوې چینایي کمپنۍ له لوړپوړو چارواکو سره لومړنۍ خبرې کړي دي. په دې لیدنه کې د افغانستان سفارت استازي ویلي چې په هیواد کې د تیرو 3 لسیزو جنګونو له کبله د کابل د برقي بسونو بیخ بناوې له منځه تللي او اوس د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو سره سوله او ثبات راغلی. حکومت هڅه کوي چې کابل میشتو هیوادوالو ته د اسانه، با کیفیت او ارزانه تګ راتګ لپاره د برقي بسونو فعالیت بیا پیل کړي. د یادې کمپنۍ چارواکو په دې اړه د سفارت له استازي سره خپله تجربه شریکه کړې او څرګندوي چې ګڼ هیوادونه د دوی له بسونو استفاده کوي. په دې برخه کې د ګډ کار لپاره دوی خپل وړاندیزونه د سفارت له استازي سره شریک کړل. په چین کې د افغانستان سفارت استازي ډاډ ورکړ چې په دې اړه ټول وړاندیزونه به د امارات له اړوند ادارو سره شریک کړي. دوهم، تیر کال د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت ګران بیه ډبرې بهر ته صادرې شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له هیواده بهر ته د ګران بیه ډبرو د صادراتو کچه کمه شوې ده. د دې خونې په وینا په وروستي یوه کال کې چین او پاکستان ته د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت ګران بیه ډبرې په تیره بیا لاجورد او نفرایت صادر شوي دي. د لاسي صنایعو د پراختیا دولتي شرکت وایي چې د سیمې په هیوادونو کې ګران بیه ډبرې او له همدې امله د هیواد ګران بیه ډبرې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کانونو ارزښت څه باندې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی او افغانستان تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د کانونو له استخراجه په لازمه توګه ګټه ترلاسه کړي. دریم خبر دا چې چارواکي وایي ډېر ژر به په کور دننه د تولید شوي کافي برېښنا چارې بشپړې شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي صنعت او تولید د هیواد په اقتصادي وده کې د ملا د تیر حیثیت لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون د کابل نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه دا چې د صنعت او تولید لپاره برېښنا اړینه ده. له همدې ځایه ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول صنعتکارانو ته زیری ورکوي چې ژر به په کور دننه د تولید شوې کافي برېښنا چارې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دا هم وویل هغه څوک چې په صنعت کې پانګونه وکړي او په خپلو تولیداتو کې سرپرست حکومت ته د کمیت او کیفیت تضمین ورکړي دوی به له بهر څخه د هغو شیانو د تولید د مخنیوي او کورني صنعت ته د بازار موندنې په موخه د خودکفایۍ په اندازه تعرفه لوړه کړي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.